د شپې ناوخته ښار له ګڼې ګوڼې خالي دی. خلک په آرام زړه سره په خپلو کورونو کې خوبونه کوي. دوی په دې اطمیناني دي چې امنیتي سرتیري د دوی د امنیت د ساتلو په موخه باندې شپه ورځ ګزمې او پیرې کوي تر څو څوک یا ما نظم ګډوډ نه کړي او یا هم کومه جنایي پیښه رامنځته نه کړي. د زابل امنیه قومندان ښار ته راوتلی له ښار څخه لیدنه کوي، د خپلو امنیتي سرتیرو احوال اخلي. امنیه قومندان زیاتوي چې د خلکو ساتنه، د خلکو د امنیت له اړخه آرام او خوندي چاپیریال رامنځته کول زموږ دنده ده. هدف مو د خپلو ولسونو ته ډاډ او اطمینان ورکولو چې الحمدلله په افغانستان کې سرتسري امنیت موجود دی. تاسو به د خلکو خبرې اورېدلې وي، کومو خلکو سره چې زموږ خبرې وشي د امنیت نه ډېر خوشحاله وو. د دوی خوشحالتیا زموږ لپاره ټولو لپاره د خوشحالتیا ده. مجاهدین خو پخپله الحمدلله خپل وظیفو ته مسؤلیتونو ته کلک متوجه دي. دوی سره مو دا خبرې وشوې چې مقصد د خپلو ولسونو سره چې کله تاسو مخامخ کېږئ ښه رویه، ښه خبره، رسول هم فرمایي چې نیکه خبره، خوږه خبره یو چا ته ښه خبره ده هم صدقه ده. ولسونه هم خوښ دي چې امنیتي سرتیري په خورا اورین تندي له دوی سره مخامخ کېږي او د ولایت لومړۍ درجه امنیتي مسؤلین د ښار د خلکو او د خپلو چیک پاینټونو احوال اخلي. دوی وایي داسې کړنې د جنایي پیښو کچه صفر ته راټیټوي او له دغه حالت څخه خوشحاله دي. باور داسې لرو چې مثلا موږ په 4 کاله کې زابل کې چې امارت راغلی کوم امنیتي پیښه نه لرو. تاثیرات خو ډېر دي. خپل هیوادوال، خپل زابل ولس نور هم اعتماد باور پر امارت باندې ډېرېږي او له مسؤلینو غوښتنه دا ده چې مثلا د شپې له خوا نه به دی یوازې ما پیدا کړي، مثلا د ورځې له خوا نه که دوی نظارت ډېر شي بیا بهتره. دا ډېره ښه ده. دا باید هر وخت راوځي، هر مشر که د هر ارګان څخه وي، که د ملي اردو وي، که د لیوای قومندان امني، که والي صاحب محترم وي، دا باید هر وخت راوځي. جنایي پیښې کمېږي، دا د خلکو د امنیت د ډاډ وړ ګرځي. دوی باید هر وخت راوځي، هر وخت باید داسې پر یو دوکاندار، پر یو هوټلي، پر یو نانوای، پر هر چا باید یې پوښتنه وکړي. نه چا څه راته ویل د دې ځایه ولاړ ساعته کښېنه. ډېر شکر د امن فضا ده الحمدلله. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره په افغانستان بالخصوص په زابل کې د امنیتي او جنایي پیښو کچه صفر ته راټیټه شوې. اسمت الله خیل، افغانستان ملي راډیو تلویزیون، زابل.